د کډوالو یا بهرنیانو په برخه کې خواخوږي ګوندونه په بلجیم کې البته داسې ګوندونه نور نشته دي چې د بهرنیانو یا د کډوالو خواخوږي وي. البته یو ګوند دی چې د هغوی سیاسي دید یا د هغوی سیاسي جوړښت یا نظریه داسې ده چې دوی باید ټولو ته په یوه سترګه باندې وګوري او دوی د بلجیم د کارګرو یا د دهقانانو ګوند دی. دا ګوند چې دی دوی د کډوالو یا د بهرنیانو په همکارۍ باندې یا په ملاتړ باندې مظاهرې کوي او دوی د هر ډول سختدریځۍ یا د هغوی سره د تبعیضي چلند مخالفت کوي، نو په هغې باندې دوی خپل غږ هم پورته کوي. په بلجیم کې دا ګوند چې دی د فلسطینیانو، د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې د هغوی په هیوادونو کې جنګ و د هغوی ملاتړ کوي او د هغوی په برخه کې غږ پورته کړی دی. دوی د اروپایي ټولنې او د بلجیم مخالفت کوي تر څو دوی په هغه هیوادونو کې چې د هغې ځای نه کډوال راځي دوی وایي چې په هغې ځای کې بلجیم او اروپایي هیوادونه باید لاسوهنه ونه کړي تر څو د هغې ځای څخه سیاسي کډوال را نشي بلجیم ته. او د دوی نظریه د کډوالو په برخه کې دوه ډوله کډوال دوی پیژني، یو سیاسي کډوال پیژني، یو کارګر یا اجتماعي کډوال پیژني. سیاسي کډوال دوی وایي چې هغه د اروپایي ټولنې یا د اروپایي غړو هیوادونو د غلطې پالیسۍ له امله دي چې دوی د هغوی په هیوادونو کې لاسوهنه کوي او هلته جګړه جوړیږي، نو په دې خاطر باندې ځینې خلک مجبوره کیږي چې خپل هیواد پرېږدي او اروپا ته راشي. نو په همدې خاطر باندې دوی وایي چې دغه کسان چې دلته راځي د سیاسي ستونزې له امله راځي، دوی د خپل سر د پناه دپاره راځي، نو دا د دوی حق دی، دوی ته باید دا حق ورکړل شي. او د دې دپاره چې دغه کسان را نشي د دې لپاره باید اروپایي هیوادونه د دوی په هیوادونو کې لاسوهنه ونه کړي او یا د جنګ یا د جګړې طرفداري ونه کړي. په دویم برخه کې دوی کډوال چې دی په کارګرو باندې ویشي. دوی وایي چې اروپایي هیوادونو ته هغه کډوال چې راځي هغوی کارګر دي، نو دا چې په بلجیم یا په اروپا کې موږ د کارګرو ته اړتیا لرو، نو د دې خاطر دوی ته باید دا حق ورکړل شي چې دوی بلجیم یا اروپا ته راشي. که چیرې دوی وایي چې د ډوډۍ یا د رزق پیدا کولو په خاطر باندې ټول انسانان کولی شي چې په نړۍ کې وګرځي او یا په رزق پسې ولاړ شي د یوه هیواد نه بل هیواد ته. نو په همدې خاطر ده چې موږ په بلجیم کې کار لرو، نو موږ باید دوی ته کار ورکړو. او دوی په حکومتي کچه باندې دوی د فابریکو یا د کمپنیو په برخه کې دوی د سختدریځۍ غوښتنه کوي. دوی وایي چې هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د کارګرو سره سختدریځه چلند کوي هغوی ته باید سزا ورکړل شي یا هغوی باید جریمه شي. دغه ګوند چې دی دا په بلجیم کې د کارګرو ګوند یادیږي چې په فلاندر کې د PVDA په نوم باندې پیژندل کیږي.